ور یاد وساته چې علماو پورې من حیث العالم خندا کې استهزا کې شامی کې موجوده ده چې دا کفر دی. یو خو د یو ملا سره روانه ده نو بیا هم کنځل مه کوه بیا ده. خو که ته نن سبا په سوشل میډیا دا قصې ډېرې روانې دي، مولیانو کیسې اوس دا مولیان او دا مولیان او دا مولیان داسې او دا مولیان داسې او دا مولیان داسې. سطب العلماء کفر د شامي عبارت دی. ولې د علماو توهین کوې ظالمه؟ تا ته عقیده چا ښولې ده؟ تا ته ښکلې نظریې چا ښولې ده؟ ستا بچو ته دا قرآن چا ښودلی دی؟ دا ورپسې ده د سکول استاد هغه ته چا ښودلی؟ بنیاد بیا الف ته ځي او مدرسو له به ځي. نن سبا په سوشل میډیا دا یو پروپیګنډا مولیا داسې او ملا داسې او ملا داسې تاکې به 50,000 سولې پرتې وي هغې ته به نه ګورې. عالم نه هم غلطي کیدی شي، په هغه یو غلطۍ باندې هغه ملا تا دوزخي کړه. ظالمه ولې ظلم کوې؟ د دنیا عزت نن سبا علماو رسونه په دنیا کې عزت ورکړی دی. وایه که نه چې دې په لاره ولاړي چې غټ خان هم رواني موټر ورته ودرېږي هله راشه راخېږي. او د خلکو دیندارو خلکو په زړه کې د علماو مینه ډېره د شکر دی. جامې وله تاسو والې الحمدلله، جامې ډوډۍ وله تاسو برابروئ چې څه خدمت وي نو د عوام د دې علماو خدمت کوي. نیکان عوام درته یادوم، مینه ساتي، محبت ساتي، عزت یې کوي، قدر یې کوي. وادي امام صاحب دعا نه کړې ډوډۍ نه شروع کوي. که غمي راشه مولانا صاحب لږ دعا راته وکړه. که خاد نکاح وي هله مولانا صاحب ماله نکاح وتړه. په لاره ځي د ملا نه وروسته رواني، مخکې دی نه دي. ملا مخکې سګرټ نه څکي، ملا صاحب په مخکې نسوار نه اچوي. دا غټ عزت دی که نه؟ او اخرت کې دا خو مړه د دنیا وړې خبرې دي، دې له دین مه زده کوئ. اصل دا دی چې په اخرت کې به خدای پاک علماو له مرتبې ورکوي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قرآن وایي الله پاک په مرتبې ورکوي. زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دوه څیزونه درته پرېښي دي. ترکتو فیکم امرین لن تدلوا، چې تر څو پې تاسو منګولې لګولي عمل مو کړي نو تاسو به ګمراهان کېږئ نه. یو د الله کتاب چې قرآن شریف دی، او یو د پیغمبر مبارک سنت دی. دا دوه. او فقه د قرآن او سنت نه ښکلې شوې مسلې دي. په دې عملو کې قرآن سره او سنتو سره جوړ پیدا کړئ. تاسو به چېرته په غلطه لاره نه دی، نیغ به صراط مستقیم دی رب العالمین ته به پرې رسېږئ. دنیا بخي، قبر بخي، اخرت بخي. دنیا د عزت او اخرت د عزت.